د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسیږي باید پر یوې علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماستري په دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماستري دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماستري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي. زموږ همکار بصیرالحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو او دلته د ماسترۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوي، دا راته ووایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي. نوم مې رحمت الله ده، پټان تخلص کوم. تیزیس لپاره خو عموما باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډېره جالبه وي او ضرورت یې ورته دغې موضوع ته مخکې کار نه وي پسې او موضوع ډېره نه وي. ډېره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکړم، په مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د مونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي که نه چې 40 مخه دي، 50 مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کېږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کېږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کېږي. دغه وجه ده که نه محصلین پوهېږي نه په دې برخه کې. یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د 15,000 نه تر 50,000 پورې حد اقل کلمات یا لغات ولري. چې دې نه ډېر بیا له چوکاټه خبره وځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټه وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند یې ځي، رنګ یې ځي. ډېره مننه ژوندي اوسئ. راځو بل محصل ته، دوی به نوم راته واخلي. تاسو دا راته ووایئ چې په ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسې په اند چې تاسو د ماستري کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوو ټاکو؟ نوم مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه د موضوع یې وټاکو، اصول دلې موضوع نه اوسېږي. باید موږ چې کله ماسترۍ کې محصل شو، نندوالې ورځ نه څنګه دې ته په لټه کې اوسېږو چې نوی موضوع خپل لپاره انتخاب کړو. نو یو لامل دغه دی چې مطالعه نه لري محصلین، یعنې بیروني مطالعه نه لري. کله چې 4م سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع پسې پر دې پلو ځي، نو چې موضوع پسې ګرځي بیا سولېدلې موضوع لاسته ورځي. ډېره زیاته مننه. راځو بل ملګري ته. دوی به دا راته ووایي چې ډېری محصلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکړي. صحیح ده. یعنې موږ په خپله ټولنه کې موضوعات ډېر لرو او په هره برخه کې لرو. فرضاً ډېر رواجي کار چې کېږي د خوشحال خټک په اړه باندې کېږي، عبدالقادر خان خټک په اړه، یا د دوی د ژوند او فن په اړه، دوی په اشعارو باندې. فرضاً دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کېږي د عبدالقادر خان خټک ډېر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کېږي چې د شعرونه د خوشحال خټک شعرونه دي. یعنې دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یوه نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې ابعاد لرو. ستاسې په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې، ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، دا د تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسترۍ سویه باندې یو څوک زده کړي کې بیا تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوې اوسي که زړې موضوع په نوې بعد باندې کار کېږي، له کوم اړخه باید ورته وکتل شي؟ ډیره مننه. شاه محمد بشیر، ما د کابل پوهنتون د ماسترۍ محصل. د موضوع په نویوالي کې موږ کولی سو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو.
د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړي ځل دپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کومو اړخونو نه څېړلی سم. مثلا یو موضوع دی یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولی شي د دغه لیکوال په کرکټر باندې دغه د لیکوالۍ د داستان په کرکټر باندې څېړنه وکړي. بل کولی شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې څېړنه وکړي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعري کړی دی د هغې د چوکاټونو باندې څېړنه وکړي چې دا په کومو چوکاټونو کې دغه موضوع څېړل شوې ده. د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې دغه په د لیکوال مثلا بله نوې کولی شو له دې زاویې نه د یو شاعر لیکوالي شاعري د شاعر شاعري وڅېړو چې د ده دغه نوي ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعري څومره ورتوالی لري او د په کومه برخه کې دې سره نږدېوالی لري. نو د هغه د یو نوي موضوع یعنې زړه موضوع په نوي بڼه باندې څېړل هغه د څېړونکي لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویه معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي. د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروزي. مخکې مې یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي. لویه موضوع ټاکلو دلیل دا چې دوی فکر کوي چې ماخذونه پکې ډېر دي، ولې ښه تحقیق هغه دی چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې ماخذونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي. یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسې مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات ماته تکراري معلومیږي یا ډېر لږ تغییرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن څېړي چې دا یو رواجي کار دی، هېڅ نه وخت پکې نه ترسره کېږي. نه یو موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته ووایي چې تاسې فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیره کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوئ، په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې. مهرباني. ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلا زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا ده، ګورئ موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو که نه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي اشنا کېږي که نه، دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی. که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هغه هم در سره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګورئ موږ هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه نه څه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي اشنا کېږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولی که نه، ډېر مخکې نشي پکې تللی. بیا د هره په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي که نه. موږ او تاسو مثلا لیسانس لوسته، هلته موږ او تاسو مثلا 8 یا 10 مضمونونه درلودل که نه، هلته ډېر عمومي بحثونه وو. کله چې ماسټرۍ ته راځو، ساحه مو یو څه نه څه محدوده کېږي. بالاخره موږ او تاسو دکتورا ته یا نور لوړو زده کړو ته چې راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کېږي، ډېره مشخصه کېږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لاره هم ورسره هم دومره محدوده کېږي. موږ ګورئ څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سختې نه دي، لویې څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنه کې څېړنه کوې که نه، که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا علمي مقالو په اړه لوستي دي، هغه ما ډېر ځایونه دا لوستي دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی که نه، باید حجم زیات وي د تیزیس. او بله موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کېږي، په هغې کې ډېره مثلا پراخه موضوع راخیستل کېږي چې پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه یې راوسپړل شي که نه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ د یوې موضوع راسپړل کېږي، ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخکې ځو په ډیزرټیشن کې، د دکتورا ډیزرټیشن دی، په هغې کې بیا ډېر زیات اړخونه، یعنې دا ډېره په پراخه سطحه راسپړل کېږي.
بل پوښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوې موضوع انتخاب کو د نوې موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغه څه دی چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستی دی موږ له دوی نه د حق اخیستی دی چې دوی مخکې لاړ شي لکه نوښت وکړي دوی د نوښت فکر وکړي تا به ډېر زیات لیدلی وي ګورئ ډېر ملګري ما لیدلی دي تا ته میسیج وکړي درته وایي چې ما ته یوه موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم که نه موضوع راولېږه یعنې دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی یعنې زه باید ووایم او په بښنې چې چمتو کړل شوی نه دی چمتو کړل شوی نه دی یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نوښت وکړې انګېزه نه دی ورکړې نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نوښت وکړي موږ تاسو مثلا د پیړۍ په دې اخته یو لکه دا په عمومي ډول موږ وایو که نه چې په هره برخه کې دی په هماغه تکراري موضوعاتو لګیا وي په هماغه تکراري نوي مو هېڅ هم نه دي کړي او نوی فکر مو هم نه دی کړی نو تر څو چې نوی فکر ونه کړو په نوي موضوعاتو باندې کار ونه کړو تر هغې موږ تاسو په علمي برخو کې پرمختګونه نشو کولی دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغسې د دوی مسؤلیت دی چې محصلین وهڅوي تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکئ څه ډول موضوع انتخاب وي د پوهنه کې چې پوهنه کې دغه ستاسو خبرو ته په کتو سره مننه عادل صاحب ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله په هغه کې ما له استادانو سره مشوره کړې وه ډېره مشوره مې په دې باندې کړې وه بل دا چې زه د دې برخې زه د اصلا د ادبیاتو که نه چې موږ لیټرچر ورته وایو او دا د فیلالوژۍ سره یو څه ناڅه فرق لري چې هغه ژبپوهنه ده دې سره زه دې سره علاقه لرم ژبپوهنې سره مطالعه کوم خو ډېر زیات کار زما له ادبیاتو سره دی لیکنې پکې کوم او شاعري لولم یو نوم وخت شعر هم لیکم نو ما چې هلته انتخابوله ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنې د ادبپوهنې په برخه کې یو موضوع اخلي هغه بیا ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي کنه دغه موضوع ما عمومي وڅېړله زما زړه داسې دی چې په دې کې یو څه ناڅه مخکې لاړ شم او که چېرته مې هڅه وکولی شوه نورو ژبو سره په مقایسې مثلا په نورو ژبو کې معلومات ډېر زیات پیدا کړم تر څو د شعر ژبه لا ډېره علمي وڅېړم او د شعر موسیقي لا ډېره علمي وڅېړم زما زړه خو اصلا داسې دی نیت مې هم داسې دی چې دغسې همدا موضوع کې پاتې شم مخکې پکې لاړ شم خو بیا هم انشاءالله هغه وخت په کتو بیا به مې یوه پرېکړه کوو ځکه موضوعات هم ډېر دي او نوي موضوعات هم شته داسې نوي موضوعات ممکن دا امکان هم لري چې په ژبپوهنه کې یوه موضوع اخلو ورباندې کار وکړو که نه چې اړتیاوې وي لکه ما د نیولوجزم اړتیا په پښتو ژبه کې یوه لیکنه وکړه تاند کې خپره شوې یم ده هغه زما هغې موضوع ته ډېر زیات فکر دی که نه زه په ټولنه کې ډېر زیات ورسره مخ شوی یم نو زه غواړم چې که دغسې موضوع هم وي یا بل ملګري ته دا توصیه وکړم چې دغسې موضوعاتو کار وکړي یا خپله هم ورباندې کار وکړم نو انشاءالله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکړم چې په لیسانس کې مې انتخاب وکړه بله موضوع د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو تاسو د یو شمېر محصلانو خبرې واورېدې او له تیزیس مو د دوی برداشت هم واورېد راځئ د تیزیس په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد دکتور اجمل ښکلی راغږو چې نوموړی د تیزیس په اړه څه وایي تیزیس خو د تیسیس دی که نه یوه نظریه ده یو څوک لوړې زده کړې کوي د ماسټرۍ په سطح باندې په افغانستان کې او بیا دا چې کله مطالعه کوي د بېلابېلو مضامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په ژبپوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي دې ته ځینې پوښتنې پیدا کېږي او بیا دغه پوښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو ګڼنه باندې که نه دا مثلا داسې فرض کوي چې دا خبره داسې ده او چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوې ده په اثارو کې څه ډول وړاندې شوې داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وي دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابته کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وایي کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لوستونکو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دسته نو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخي موږ دغه تاثیري دوره کې لیسانس لرو ماستري لرو دکتورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماستري لپاره او ډیزرټیشن دکتورا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغومره دغه زموږ زده کړې چې دي هغه تخصصي کېږي مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه بیا ماستري ته ماستري نه بیا ځو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماستري کې موږ کولی شو چې یو برخه انتخاب کو په دکتورا کې بیخي ډېره تخصصي وي
نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د څومروالي نه علاوه چې بالعموم د تیزسونو په سطح باندې چې زمونږ او اساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بالعموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس بیا د ډیزرټیشن نه کم وي. د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دا تخصص دی، یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماستری ډیره تخصصي وي کنه، او د کله باید جز راشي، یعنی ډیره مخصوصه وي، عمومي نه وي کنه. البته زمونږ اساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دا یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ شي کنه، چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي. سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوې وي او څومره جالب وي، نو په هغه صورت کې موږ دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو، نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه بخر ډیزرټیشن وي. ما چې څومره درک کړی دغه محصلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزه لري. فرضاً د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي، داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ادا کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟ یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې د اجمال او دغه پورې تړلې تفصیل پورې تړلې کنه. ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیل ورنشي وړاندې نشي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کې د شکل ابهام پیدا کی کله ابهام پیدا نه کی، خو کلیات وي، نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه. په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه د خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخواني شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلي، محبوبې څنګه راغلي، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلي، په مثلا په نثر کې څنګه راغلي، په فوګلوسی ادبیاتو کې څنګه راغلي. نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې وړاندې کیدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کیدی. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي کاغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا غني حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ سو دورې په بر کې نیسی، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ادا کیږي، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي. دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یوه ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول ابعاد باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره موضوع حق نه ادا کیږي، دا یو ستونزه نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ محصلین او څوک چې تحقیق کوي هغه پکار دی چې د مقالې د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ محصلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روږ دي نه وي، نو په دې نه پوهېږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي، نو هغې سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټی په هغې باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغې بالعموم غټې موضوعات واخلي، غټ موضوعاتو حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي. ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلی 15 40 50 مخه شاوخوا وي کنه. نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وڅېړل شي. نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع. مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه استاد یاست دلته کابل پوهنتون کې ادبیاتو پوهنځي کې. دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پې کړی دی څومره نوي دي. موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي، کلیشه‌ایي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسې کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟ او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی په تیزیسونو کې. مثلا د ژبپوهنې په برخه کې
د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیزې ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، د ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري که نه، چې مثلا یو استاد چې صنف ته ځي هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشني چې محصل سره پوښتنه او فرضیه پیدا شي او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغې باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځای نه پیدا کېږي. یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو، چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوې موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړه کړو، مثلا د 50 او 40% نه 80-90% ته ورسوو. دا کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی که د پوهنې برخه کې؟ د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراري دي، یعنې نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطحه باندې. یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږېږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې ډېری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته یو څه ګونګه ښکاري. ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکړو یا نور دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر محمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده. کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې هم ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنې مناسب دي د تیزیس لپاره که نه دي؟ او یو دا دی چې یعنې دغه ګونګوالی چې دی بالعموم د عمومیت نه پیدا کېږي که نه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت یې، یو دغه دی چې موږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا او بیا هغې کې موږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حد ته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع واخلي. مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی. ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یوازې سر باندې کوي؟ خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، نو دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. ولې دغه تاسو د تشبیهات او دې خبره وکړه که نه. بالعموم مثلا زموږ ځینې مونوګرافونه او تیزسونه داسې چې د پلاني په شاعرۍ کې قافیې ډولونه یا مثلا د پلاني په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري. ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي. په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي او نه یو کوم د لوستونکي سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې یا مثلا دغه کې یا په دغه شان، او نه یو زیاتونه. زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیرالحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادت، شاه محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه.